بسم الله الرحمن الرحیم. نن زه غواړم تاسو ته د چاټ جی پي ټي په اړه لږ معلومات درکړم. دا یو شی تاسو په ذهن کې وساتئ چې کله د چاټ جی پي ټي سره خبرې کوئ نو ډیره ساده پښتو استعمالوئ. د مثال په ډول په یو خبره چې کوئ په ساده الفاظو یې وکړئ. د مثال په ډول زه لیکمه زه هر وخت سردرد یم، څه وکړم. ساده ګوره نور داسې دغه مو ورته لیکئ چې ژور ولاړ سي، ژور یو خبره ولیکئ، په ساده لهجه ولیکئ. ګوره اگر د سپارښتنې دی ماته کوي د سردرد په باره کې اوبه زیاتې وڅښئ، د کافي او شین چای کموالی، د خوب وختونه سم